زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نو جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نو جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم سید میرجان ده. زه د شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي لومړي کال او لومړي سمستر محصل یم. موږ نن دلته راغلي یو د کادري روغتون ته د عملي زده کړو لپاره. موږ ته په دې شیخ زاید پوهنتون کې د نظري زده کړو ترڅنګ عملي زده کړې هم راکول کېږي او دلته لابراتوار ته بار بار راځو. دلته نن موږ راغلي یو د WBC یا وایټ بلډ سل د کاونټ کولو یا د شمېرلو لپاره په لابراتوار کې موږ دا کاونټ دی هم کتلی عملي زده کړو لپاره راغلي یو. الحمدلله موږ د اسلامي امارت د دغه ګام نه چې موږ ته دغه کادري روغتون فعال که او موږ ته د دې زمینه مساعده کړه چې موږ عملي د نظري زده کړو ترڅنګ عملي زده کړو خو موږ ډېر خوشحاله یو. موږ غواړو له اسلامي امارت نه خصوصا د پوهنتون د رئیس صاحب نه او نورو اړوند ارګانونو کې چې څوک مسؤل خلک دي هغوی دې موږ ته نور هم د عملي زده کړو دپاره نور امکانات برابر کړي تر څو موږ وکولی شو چې نظري زده کړو ترڅنګ عملي زده کړو لا نور هم زیاتې شي او موږ لپاره نور سهولتونه هم برابر شي. په پای کې د شیخ زاید پوهنتون د رئیس صاحب او استادانو څخه ډېره مننه کوو چې موږ ته د دغسې پروګرامونو د دغسې ورکشاپونو او سیمینارونو زمینه مساعده کړه او خدای دې وکړي چې دا نور هم زیات شي او موږ وکولی شو چې د نورو هیوادونو لکه څنګه چې د هغوی محصلین پرمختګ کوي او موږ هم وکولی شو د طب په ډګر کې د نورو هیوادونو سره سیال شو او د نظري زده کړو ترڅنګ عملي زده کړې هم وکړو. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی یو غربت بل